بسم الله الرحمن الرحیم. د ذهین افیشل یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. زما خوږو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د ډرایډ وی پی ان اکاونټ جوړ کړو او هم د اکاونټ پاسورډ څنګه بدل کړو. هغه طریقه به هم زه تاسو ته په دې ویډیو کې در وښیم. خوږو ملګرو له موږ سره اوسئ، ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو یوه هیله کوم که چېرته تاسو زموږ چینل کې نوي یاستئ او لومړي ځل لپاره دا ویډیو ګورئ نو د ویډیو نه لاندې د سبسکرایب بټن ووهئ او سره څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ. کله چې موږ نوي ویډیو اپلوډ کوو د هغې خبرتیا به تاسو ته رسیږي او د ویډیو نه به تاسو اول خبرېږئ. ښه خوږو ملګرو، تاسو که غواړئ ډرایډ وی پی ان اکاونټ جوړ کړئ نو دا ویډیو مه سکپ کوئ، سټپ بای سټپ وګورئ تر څو ستاسو ته ستونزه جوړه نه شي. صحیح ده. تاسو به راشئ کروم براوزر به تاسو خپل موبایل کې خلاص کړئ. کروم وي، ګوګل وي، ځینې موبایلونو کې که هر یو وي، ځینې موبایلو کې براوزر وي، هغه به تاسو خلاص کړئ. دلته به تاسو سرچ کې ولیکئ ذهین ټي وي. صحیح ده، ذهین فاصله ټي وي. صحیح ده. تاسو کله ولیکئ دا به تاسو ګو وهئ. کله چې تاسو ګو وهل نو دغه اولنی اپشن چې تاسو ګورئ دغه به تاسو کلیک کړئ. ذهین ټي وي باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته به یو بله صفحه راشي. کله چې تاسو دا صفحه خلاصه شوه نو دلته به تاسو په دغه درې لیکو باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو لیټیسټ پوسټ باندې کلیک وکړئ. صحیح یا دلته یا هم په ټیکنالوژي کې هم شته دی. زه به لیټیسټ پوسټ باندې کلیک وکړم. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو شاید تاسو د ویډیو وروسته وګورئ یا د ځکه نور پوسټونه اضافه شوي وي، بیا تاسو کولی شئ چې لاندې لاړ شئ او دلته به تاسو لوډ مور دا ګورئ، په دا به کلیک کوئ. تاسو بیا وګورئ انشاءالله وي به موجود به وي، حتما به وي. صحیح ده. تاسو به چې کله دا خلاص کو دلته به لیکلي وي ډرایډ وی پی ان د اکاونټ جوړول. صحیح ده، مکمل لارښود. نو دا به تاسو کلیک کوئ. کله چې دا تاسو کلیک کړو دلته به تاسو یو بله صفحه راشي او دلته به لیکلي وي چې if you want to create Droid VPN account please click on the below link. صحیح ده. یعنی کله چې تاسو غواړئ اکاونټ جوړ کړئ نو تاسو په دغه لینک باندې کلیک وکړئ. دغه به تاسو کلیک کوئ. کله چې دا تاسو کلیک کو نو تاسو ته به دغه شانتي یو صفحه خلاصه شي. خوږو ملګرو تاسو به دلته څه وکئ، دلته به راشئ په دې صفحه کې دغه ساین اپ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو ساین اپ باندې کلیک وکړو دلته به تاسو لومړی یوزر نیم ورکوي. تاسو یو داسې نوم ورکوئ دی کې چې هغه مخکې نه وي اخیستل شوی او هم بیا چې کله تاسو اکاونټ خلاصوئ دلته په کار راځي. صحیح ده. نو داسې نوم به ورکوئ چې لکه فرض مثال خپل نوم به لیکئ او هغې سره به څو حروف اضافه کوئ تر څو هغه نوم اخیستل شوی نه وي. صحیح ده. زه نوم ورکوم ذهین او بیا ورسره شماره ورکوم فرض مثال 99 او 88. صحیح ده. دغسې یو شماره به تاسو ورکئ تر څو اخیستل شوی نه وي. پاسورډ به څه وکئ، پاسورډ به ځان نه ورکئ. صحیح ده. زه ورکوم پاسورډ 112233. صحیح شو. بیا به تاسو ایمیل ورکئ. ایمیل به تاسو کوم ایمیل ورکئ، داسې ایمیل به ورکئ چې مخکې تاسو په دې باندې اکاونټ نه وي او استعمال شوی نه بل چا هم پې نه جوړ کړی نو هغه ایمیل به تاسو دلته ورکئ. صحیح. زه به ایمیل راوړم دلته کې به ولیکم. نو خوږو ملګرو ما دلته جیمیل ولیکلو. صحیح ده. بیا به تاسو څه وکئ، دغه علامه باندې به تاسو دغه خانخالي کې به تاسو کلیک وکئ. کله چې دا تاسو کلیک کو شاید تاسو ته عکسونه راشي وایي دې کې انتخاب کړئ دغه شانتې. ښه دلته به تاسو ګورئ چې دلته چې لیکلی وي هغه به ورته انتخاب وایي. ګورئ دلته لیکلي موټرسایکل، تاسو دې عکس کې موټرسایکل انتخاب کړئ. سمه ده. زه به ورته موټرسایکل انتخاب کوم. یو دا شو، یو دا شو، یو دا دی او بیا به تاسو ویریفای ووهئ. لاندې ګورئ ویریفای. صحیح شو. دا علامه به وشي تاسو ته ځینې راځي چې موټر انتخاب کړئ، ځینې وایي ټرافیک لایټ دي که نه ترافیکي اشارې، ځینې نور شیان دي هغه راځي خو تاسو به همغه ورته انتخاب کوئ. صحیح شو. بیا به تاسو څه وکئ، په دغه ساین اپ باندې به تاسو کلیک وکئ. منتظر به شو
ښه دوی چې تاسو ساين اپ سکسسفل چیک یور ایمیل او تاسو ایمیل ته چې دی تاسو وایي چې کوډ مونږ سینډ کو صحیح او لینک هم درته ولېږلو نو تاسو اکاونټ جوړ شو خو اکټیو نه دی صحیح ده تاسو به څه وکئ دې ځای نه تاسو به جیمیل ته لاړ شئ ښه خپل جیمیل به راخلاص کړئ جیمیل چې راخلاص کړو دلته به جیمیل ته یو ریفریش ورکړئ تاسو سره به راغلی وي ګورئ ډرایډ وي پی این رجسټریشن دا به تاسو کلیک کړئ کله مو چې کلیک کړو دا ستاسو اکاونټ یوزر نیم شو دا مو پاسورډ شو خو څه به وکړئ دلته اکټیویشن یو آر ایل دا به تاسو حتما کلیک کړئ ځکه چې اکاونټ مو فعال شي فعال نه شي بیا تاسو سره کار نه کوي صحیح ده دا به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو دا کلیک کو نو دلته به تاسو ته ولیکي چې اکاونټ اکټیویشن صحیح شو یور اکاونټ از ناو اکټیویټډ صحیح شو تاسو اکاونټ چې دی یعنی فعال شو اوس کولی شئ استفاده ترې وکړئ نو موږ راځو یو بله خبره موږ کړې وه چې تاسو ته موږ زه د اکاونټ د پاسورډ چینج کېدو طریقه در وښیم ځکه کله چې تاسو یو اکاونټ استعمال کوئ چاته ورکړئ نو هغې استعمالوي او بیا تاسو هم استعمالولی نه شئ یعنې تاسو غواړئ چې هغې نه بند کړئ او خپل کوډ ورکړئ ورته هغې نه بدل کړئ هغې ته کار ونه کړي صحیح تاسو به څه وکړئ دلته به دغه 3 لیکو کلیک وکړئ او لاګین به وهئ صحیح ده دغه لاګین دلته به تاسو هماغه یوزر نیم چې کوم ما تاسو ته ویلو چې یوزر نیم ورکړئ که نه او یوزر نیم چې موږ ورکړی وخت ته هغه حروف ورسره ودغه صحیح شو او لاندې کې به پاسورډ ورکړئ ښه صحیح شو لاندې کې به پاسورډ زه ورکړم اول به یوزر نیم ورکړئ پاسورډ ما چې ورکړو 1 1 2 2 3 او لاندې به ایم ناټ روباټ صحیح ده په دغه خانه خالي به کلیک وکړئ دلته بیا وایي دلته وایي چې تاسو نه برج دی یعنې پول دلته عکس هم درکړی یعنې کوم عکس کې چې پول وي هغه تاسو سلیکټ کړئ دغه عکسونو کې پول دی دا به زه سلیکټ ویریفای شو دا به تاسو لاګین نو باندې کلیک وکړئ صحیح شو ستاسو اکاونټ خلاص شو او دلته یو کاربل هم دی چې دلته تاسو اکټیویټ اډیشنل چې دی دا به تاسو کلیک کړئ چې تاسو هغه اندازه زیاتیږي چې کوم تاسو استعمالوئ صحیح ده انټرنیټ وي هغه به تاسو سره 300 MB شي د ورځې سمه ده دا وشو دلته به تاسو بیا راشئ اکاونټ پاسورډ چینج کوئ دغه چینج پاسورډ به تاسو وهئ کله چې دا تاسو وهلو ښه کله چې هغه ووهلو نو دلته به تاسو زوړ پاسورډ ورکړئ چې کوم اوسنی وي دې کې به نوی پاسورډ ورکړئ دې کې به هم نوی ورکړئ او بیا به سبمیټ ووهئ تاسو سره به اکاونټ پاسورډ چینج شي نو خوږو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي وي در خپل ویډیو مو په خدای سپارم خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ د الله په امان